اوسم په لوکزامبورګ کې د امریکایانو قبرستان ته ځو. دا هغه سرتیري دي چې د دویمې نړیوالې جګړې کې د هټلر د پوځیانو په مقابل کې د نازیانو او فاشیستانو په مقابل کې جنګېدلي دي او ځانونه قربان کړي دي. راځئ لاړ شو دننه وګورو او چې څومره عسکر دي دلته، څه رقم قبرونه دي، څوک دلته ښخ شوي دي. راځئ په شریکه به سره وګورو. دی ادیرې ته په راننوتو سره مې لومړی په دغه ځای باندې نظر ولګېده چې وروسته به د نږدې نه وګورو چې دا څه شی دی. خو د دې نه مخکې چې هلته ورځو غواړم چې تاسو ته د دې ځای څخه د دې هدیرې په باره کې ځینې معلومات وړاندې کړم. چې دا هدیره د لوکزامبورګ ښار په ختیځ کې د هام په سیمه کې پرته ده چې د مرکز څخه تقریبا 3 کیلومتره لرې ده. راځئ اوس به مخکې لاړ شو هغه دیوال ته چې په دې دیوال کې څه شی دی. دغه دیوال چې د وال او میسنګ په نوم باندې یادېږي، په دې دیوال باندې د 380 هغه سرتیرو نومونه لیکل شوي دي چې تر اوسه پورې ورک دي او پیدا شوي نه دي. بیا د وخت په تیریدو سره ځینې سرتیري پیدا شو چې د نوم سره ورته تور ټکی کېښوده او په دې نقشو کې د هغې جګړې انځور وړاندې کوي چې د راین ماین سیند په غاړه باندې یو ډېره خونړۍ جګړه وشوه چې رهبري جنرال جورج سمیت پاتن کوله چې دا د متحده ایالاتو د درېیمې قوې اردو قومندانو. اوس به ولاړ شو دغې کوټنۍ ته چې دا په دې هدیره کې د ډېرو مهمو ځایانو څخه ده. دا هم د دې ډبرینې ودانۍ داخلي برخه ده چې دغه د امریکا بیرغ دا صلیب چې د عیسویانو نښه ده او دې سره ورته د داود ستوری چې د یهودانو نښه ده او همدارنګه ځینې د زړورتیا میډالونه او سمبولونه پکې ایښودل شوي دي. او د دې نه علاوه دغلته یوه کتابچه ده چې په دې کې هر څوک کولی شي چې د دوی په باره کې یا دوی ته ښکلې ښکلې جملې ولیکي. چې ما هم پکې یو 2 جملې د افغانستان د طرفه ولیکلې. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په کال 1944 د دسمبر په 29 نیټه د متحده ایالاتو د درېیمې قوې اردو د 609 کوارټر مستر کمپنۍ لخوا څخه د موقت دفن په ځای په توګه دا هدیره تاسیس شوه. دغه دیوالونه چې تاسو ګورئ په دې باندې د 2 جبهو انځورونه رسم شوي. دغه چې دی د بلجیم جګړه یعنی د باټل اوف د بلګیا جګړه او د دې خواته د غربي اروپا جګړه انځور شوې ده. راځئ چې د نږدې نه وګورو. دغه چې ګورئ دلته ټول هغه جبهې او د کوم ځای نه چې هغه د امریکا سرتیري او د امریکا یو نامتو جنرال چې مخکې ما تاسو ته نوم واخیسته
هغې اول ځل فرانسه او بیا یې بلجیم آزاد کړه او همداسې ورو ورو د لوکزامبورګ په طرف د راین ماین د سیند په غاړه باندې ډېر یو خونړۍ جګړه وشوه چې دا جګړه باعث د آلمان د پوځونو سقوط شو. په دې نقشو کې د دویمې نړیوالې جګړې وروستۍ سترې جګړې انځور شوي دي چې د هغې څخه یو د اردن جګړه او بله د باټل اف د بولک جګړه چې دا سرنوشت سازي جګړې وي چې آلمان غوښتل چې د بلجیم بندر د انتورپ بندر ونیسي او د متحدینو په منځ کې یو هغه را پیدا که یو درز را پیدا که خو په دې کې کامیاب نشو چې په دې کې راغنده رول همدغه سرتیري چې په دې ادیره کې خښتي یعنی د متحده ایالاتو د درېمې قول اردو سرتیري دغه چې تاسو ګورئ دغه یو امریکایي جنرال چې اوسې نوم زما په ذهن کې نشته دغه څو ټکي دلته د دې سربازانو په یاد باندې لیکلي دي دا دې وګورئ. دا هم د دې سرتیرو قبرونه دي چې د سپینو مرمرو څخه جوړ شوي صلیب په دې قبرونو باندې لګول شوي دي دا دی وګورئ. اوس هم راځو د جنرال جورج سمیت پاتن قبر ته چې دا د خپل وصیت په سره سم د خپلو سرتیرو سره په دې ادیره کې ښخ شوی دی. دا په کال 1815 کې په امریکا کې زیږېدلی دی او د دویمې نړیوالې جګړې پای څخه وروسته په 1945 کې د جرمني په هایدلبورګ ښار کې د یو ترافیکي پیښې په صورت کې مړ شوی دی. دا د امریکا د زړورتیا چټک عملیاتو او د جګړې د نوي تګلارې سمبول ګڼل کیږي. په دې ادیره کې 1550 سرتیري ښخ شوي دي چې دا ټول د دویمې نړیوالې جګړې د وروستیو خونړیو جګړو کې ځانونه قربان کړي دي او اروپا د نازیانو څخه د تل لپاره خلاصه کړې ده. دلته په هر قبر باندې دا شناخته ده لکه صلیب دی د دې سرتیرو نومونه لیکل شوي دي چې ټول تقریبا تاریخ یې ورکړی دی چې 1945 ځکه چې په 1945 کې د دویمې نړیوالې جګړې پای وه. په کال کې ډېر زیات شمېر د دوی پاتوشینو راځي لکه لمسیانې راځي د چا اولادونه د چا لمسیانې دي نه خو ډېر وخت تېر شوی دی 80 کاله تېر شوي دي خو راځي دلته او خپل امریکایان هم راځي کله چې لوکزامبورګ ته راشي یا د فرانسې د پاریس ته راشي نو ډېر امریکایان اکثر راځي د دې څخه لیدنه کوي. دلته بغیر د عیسویانو نه ځینې یهودان هم لکه امریکایان عسکرو یهودان هم دلته ښخ شوي دي لکه دا چې دی دا خو عیسوي دی لکه صلیب دی او دلته چې راځي دا دی فیلیپ مارکوف دا یهود دی لکه د یهودانو هم په دې جنګ کې برخه اخیستې وه. اکثره دا جنګ خو د امریکایانو او د روسانو په ضد هم خو هغه چې وو یهودانو که نه د هټلر تاسو ټول پوهېږئ د هټلر اکثره یهودان ډېر زیات بې رحمه ووژل نو دا هم دی یهود قبر او دغه هم چې دی دا
دا د عیسوي قبر دی. دا خو قبر دی هغو خلک نه چې هغو امریکانه نه چې هغو یو ور کې جنګ وکړ دې خاطر ته ډېر خلک راځي او د خپل رسپکټ ښکاره کوي دغو خلکو ته. جنګ هېڅ هم خوښه نه ده، موږ ته هېڅ هم جنګ خوښ نه ده، موږ ټول زوله غواړو او چې جنګ کوو به داسې شیان کېږي. دې خاطر زوله یو ډېر ښه شی دی او دې خاطر موږ نن ټول ته راغلو او زموږ رسپکټ هغو ته ښکاره کړو. ما او سلطان د جنګ طرفدار نه یو او الله پاک ته وکړه چې د دایمي صلح برقرار وي، ځکه د جنګونو نتیجه دا ده. د دې هدیرې دا ځمکه د لوکزامبورګ لخوا څخه د متحده ایالاتو ته ورکړل شوې ده چې دا هدیره د متحده ایالاتو د باټل مومنت کمیشن لخوا څخه اداره کیږي چې دا هغه اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د امریکایي سرتیرو د قبرونو څارنه کوي. دا قبرونه چې دي په حروفو باندې طبقه بندي کړي دي، لکه هغلته ای دی دلته بي دی او همداسې د ای پورې د ا نه نیولې تر ای پورې طبقه بندي کړي دي. نه پوهېږم چې دا به د نومونو د خاطره چې نومونه دي او که نه همداسې به هغه کړي. خبره په دې کومه چې دا هم انسانان دي، دوی به هم ژوند ته امید لرو ده، خو د غلطو پالیسیو او د غلطو سیاستونو د لاسه دا غریبانان ځانونه قربان کړي دي او دنیا دغسې عجیب او غریب خلک لري که نه. یعنې مخکې هم تاسو ته ویلې که موږ ټول په سوله کې ژوند وکړو، یو بل سره کار ونه لرو، د یو بل مذهب سره کار ونه لرو، د یو بل رنګ سره کار ونه لرو، د یو بل فکر سره کار ونه لرو، نو دا دنیا ډېره ښکلې ده او ډېره غټه ده. دې کې هر سړي ته د خوراک خاک او د ژوند سهولت برابر دی. که موږ او تاسو انسانان یو چې د خپل نفس او د خپل خواهشاتو چې نشو کنټرولولی، د دې د لاسه جنګونه منځته راځي او دا د جنګ نتیجه ده. ټولې تاسو خواهشاتو دا به تنکي ځوانان وو، چا به ښځې وو، چا به مور او پلار وو. دا هدیره یوازې د جګړې د قربانیانو سمبول نه دی، یعنی د دې نه ښکاري چې دا د امریکایانو او د لوکزامبورګ د ملګرتیا او د اروپا د آزادولو یوه ستره بیلګه ده. د دې نه مخکې چې خپرونه پای ته ورسوم غواړم تاسو ته یوه یادونه وکړم چې دا هدیره چې ده دې ته کولی شي چې په وړیا توګه ورڅخه لیدنه وکړئ او د 9 بجو نه تر 7 بجو پورې د خلکو پر وړاندې خلاصئ. دوستانو دا وه زما نننۍ خپرونه د امریکایانو د هدیرې نه په لوکزامبورګ کې. خدای دې وکړي چې خوښه شوي وي او د بیا لیدو پورې هم په لوی خدای سپارم.